موته چی ښکاره اوس دی وکسه ښکاره نیمه خبره خو نه مونږ د تیختې ویډیو خپله درته ښکاره کوم کله یې تیختې نیمه کاټ کې نیمه هغه کې نه پوره ویډیو ده پوره موته موته ویډیو ماخه موته ویډیو ما اوس په مونږ باندې الزام ولګو تا په مونږ الزام ولګو لکه صاحب او دا ته اوس ورته ته په دوی هغه نه پیږي پوه شي اوس ته مو پوهه کړه اوس زه هغه د پیاوي کنه کیمره غټه کړه دوه ته وال ویډیو دی قاری صاحب تی غټه که زما د نه غټېږي دوی زه په خپله لبروډ نه خطا کړم زه اوس لاندې یم دوی په خپله زه خطا کړم اوله سر مې درته ویل چې دوی ما په موضوع باندې مناظره نه راسره کېږي ما په یوه موضوع دوی مناظره نه راسره کوي اوس د سره بلکل داسې شوي دی که نه خبره د سره بلکل نجف هغه دی هم ورسره دی ښه ابو عماد تاسو عقیده دا ده دا د رشیدي عبارت دی دا وګوره نجف علي هغه ته وګوره دا د رشیدي عبارت دی اوس دا څه په ګډوډ ده بس ساتي ابو عماد صاحب په خدای مشهور مو کړله چې الله بندګانو یو خبره دې موږ نه منئ د تاسې میدان ته راغلو د تاسې سره مناظره د تاسې په خوښه مناظره اوس چې د ما د خوښې مناظره ده اوس ځان نه ورته تیاروي رشیدي عبارت نه درته بیان کړو دا ګورې دا رشیدیا دی رشیدیا پرېږده قرآن ته راسه کتاب الله ته راسه د الله قرآن ته راسه اصل د اسلام د قرآن نه راته ثابت کړه اصل د قرآن د اسلام ابو عماد صاحب محترم ابو عماد صاحب امامت صاحب بله امامت صاحب اول مناظرې کې بسم الله هغه وکړله ابو عماد وکړله بیا قاري صاحب جوابونه ویل کړله اوس به داسې چالو کې چې قاري صاحب بسم الله وکړي ابو عماد به انشاءالله جوابونه ویل قاري صاحب بسم الله کړه که نه هغوی ویل چې تاسو له قرآن بسم الله مې واوره د محمد صاحب نجف صاحب بسم الله مې واوره ودرې غوږ بله امامت دې نه په قرآن کې شته نه په احادیثو کې شته نه په اهل بیتو کې شته دا د ما دعوه ده قاري صاحب محترم دا یې څه وایي قاري صاحب دا یې څه وایي ووایه ابو عماد صاحب ووایه ګورې د محمد صاحب دا مو 50 ځلې درته وویلو څه ګورې ما پراپر ته غیر چې راغلی تا ته ما ویلي د محمد صاحب که نه زه پراپر مناظره کوم ورسره ویلي مو که نه د محمد صاحب دا مایک بند کړي دا اواز یې ولې ما ته بند کړي مسلمانانو ګوري د ده موضوع څه شی وه د ده موضوع عدالت د صحابه و ګورې بې له چونې و چرا ما شروع ورباندې وکړله ومې کړه که مې ونه کړه یو خبره مې ورته نه ده کړې راځه د موضوع هم ده ټاکلې وه د ده په خوښه ورته راغلم اوس د ما موضوع د ځان نه ورته ټینګوي اوس ګورې دوستانو د ما موضوع سوه د ما موضوع ما بې چونې و چرا له ده سره شروع وکړه او دی شروع زه نه پوهېږم چې زه تاسو ته اوس څه ووایم جناب ابو عماد صاحب محترم قاري صاحب محترم درته وایي چې سوال مې د نه واچولو جواب یې راکړه ما ته تو چه دیده هغه اصولو باندې خو تاسو لا نړی که نه هغه اصولو دو چه دی ځان په پوهېږه که نه ویک څه که نه چه دی غوږ نه اچوئ یو 2 منټه صبر تاسو د هغه روایت چې راوړلو هغه روایت که تا دروغ وویل زه خو یوې خبرې نه یم پوه غوږ ونه چولو د مسلم شریف روایت که خو تا غوږ ونه چولو والله ټول روایت مې ته خپله خو تا خو وویلې خو تا دروغ پکې وویلې همدا تا جوړه کړله د تیښتې لاره دې غوره کړله چې وایي نه غوږ نه نیسمه ګورئ که نه تاسو ما ګوره د تاسو مناظره مې هم لیدلې ده د تاسو خبرې تاسو د عامو خلقو سره دلته مختص یاست څه درواغ ورته وایاست هماغه درواغ ورته وایاسته دلته چې ما په درواغ اوس ګوره غوږ نه نیسي بخاري د اهل سنت نه وباستو امامت راځه په اوس ریوس مزه امامت شروع کړه له قرآن امامت د قرآن نه ثابت ده وروره دا خو نه شوله دا خو ته دلیل راوړه د امامت په خلاف څه زه نقد کړم دې ته مناظره وي الله اکبر لا اله الا الله د تا د اسلام په اصولو کې اوس له ما نه پوښتنه وکړه چې د اسلام په اصولو کې غوږ ونیسه نو اوس غوږ خو واچوه او جارنیټر سي غوږ ونیسه نو دومره واوره اوس یو څوک راغلل یو څوک وایي ماته وایي قاري صاحب ګوره ابو عماد سره غږېږي علي زیشان تاسو سره موږ نه غږېږو هیله کوم پلیز دلته ستاسو اغا صاحب ناست دی
دا اوس احمد صاحب په خدای قسم دا هر یو دې تیغ ته لاره غوره کوي، هر یو دې تیغ ته لاره غوره کوي. دا خبره مو کړې وه چې که بل څوک راوغږېدل هغه مناظره بایللې ده. ټولو اهل سنت والجماعت ته دې مبارک شي، ټول اهل سنت والجماعت ته دې مبارک شي، ښځونه مبارک شه که نه، سنت والجماعت ته دې مبارک شي. خدای د ښه کا، خدای خدایات د ابو عماد سره جواب نشته، ابو عماد سره جواب نشته چې ته دلته چالوس یوې میاشت کوې. ابو عماد سره دې جواب نشته. خبرې نه کوو که موږ خو ابو عماد صاحب سره خبرې کول علي صاحب دا دومره حیثیت نشته. دین محمد صاحب دا اخیری خبره ورته کوو، وایوري دا اخیری خبره ورته کوو. تاسو وګورئ الحمدلله په خپل خوله باندې لس وارې اقرار کړی د چې بل څوک پکې راوغږېدل هغه مناظره بایللې ده. دا لسم ځل سول دی الله په فضل سره چې یو کس راځي بل کس راځي بل کس راځي خبرې کوي. د دوی په خپله خبره باندې دا مناظره دوی الحمدلله بایللې ده. خو موږ د دې بایللو موږ د حق د معلومولو دپاره چې حق معلوم سي. دغه کس ته زه اوس وایم اوس یو څوک له ما نه پوښتنه وکړي مسلمانانو چې لمونځ دا د اسلام رکن ده، زه به ورته وایم چې هو. دلیل دې څه شی ده؟ واقیموا الصلاة په قرآن کې لمونځ ده. وکیلا خپله دی ججا ته وکیلا خپله یې د صبر وکړه ته وایه تیغ ته ځای وګوره، تیغ ته ځای وګوره، لږ پاتله خیر حوصله وکړه. شه موته ما ښایه موته چیشته ښایي نه راسه همداسې یو دلیل راوړو، یو دلیل جلي. ابو عماد صاحب د ما سوال واوره، د ما د سوال په وخت کې پورته سې طاقت در پکې نه وي اورې یې نه. دا د ډېر کټه ټایمینګ د مزایا په څو ځلې مو ورته وم هم څه پلیز د مزایا په څو ځلې مو ورته وم هم څه پلیز خدای ته وګوره. دوی زه په خپله له بروډ نه خطا کړم، له بروډ نه خطا کړم، زه اوس لاندې یم. دوی په خپله زه خطا کړم. دا اوله سر مې درته ویل چې دوی نه راسره کېږي، ما په یوه موضوع دوی مناظره نه راسره کېږي. دین محمد صاحب دا نور څوک وتښتېدل؟ دوه وارې ورته آپشن هم واچوه بیا هم وروره مانه آپشن پورته نه کوي. څوک وتښتېدل؟ ته داسې چې ته وکیلا خپله یې ججا خپله یې دا اوس نو ته انصاف وکړه که لږ انصاف در سره یې څوک وتښتېدل؟ نه ته خو ته دي کې دا د یوه ورځې ته ویلې ته نه وتښتېدل. په کومه ورځ؟ اوله ورځ باندې دا خبره مو کړې ده. ته ویلې ته نه وتښتېدل. موضوع یې وغني واته بوتله لا بله هغه ته ته ویله څه موضوع خو دغه ودرېږه قاري صاحب مناظرې درته نشر سوي دي له ځانه خبرې مه کوه. زه یوه خبره ته ته میاشتې کې کور میشیا کا پیر کې بیا میاشتې کې مسلمان کې که نه دا تاسو مجبور نه اوس دی دې ورځې ویله چې تاسو مسلمان یو بیا نن یایي دا اوس نه دروغ به نه یې. ما داسې درته ویلي دي چې څوک د ما عمر رضی الله د عایشه رضی الله توهین کوي هغه کافر دی. مو ته هغه مجبوره ته یو څوک کې مو کا پیر کې بس تاسو سپیتوای خپله دی تاسو څنګه خپله دی بس پیتوای خپله جاری کوي. خبره نه پوهېږې ته په خبره غوږ شه. د تا نوم څه شی ده؟ منتظر توري. منتظر جان تا اوس په خپله خوله وویل که دې ونه ویل چې امام عالم الغیب ده په سبا خبر ده ودې ویل که دې ونه ویل؟ مو خو نه دي ویلي تو چونه مو نه ده اورېدلي دي یعنی امام عالم الغیب نه ده خو ما نه ده اورېدلي دي تو خو اوس مو نه دغه هغه لګولو الزام د لګولو که نه اوس پوښتنه کوو ځه مو نه دا پوښتنې ما کوه تو ته مو والوله چې ظالم نه یم مو نه امام عالم الغیب ده که نه ده؟ امام عالم دو پښتنې ما کوه ته ټوله غلطې ترجمې کوي تو هیچیان از ده ته بس یوه هلته آیات یې وخېلته وایي قاري صاحب دو دقایق بگیر تو ته څه تکلیف دی تو ته زه داسې یم چې تو ته تکلیف څه دی مونه ته خو نه پیغمبر مانی پیغمبر څه وي ته دې نه مانی د رسول الله توهین ولې کوئ؟ ته داسې څه پښتو کې ګټه وي ته پښتو ته منډه کوي که قرآن کې ګټه وي ته قرآن ته منډه کوي که اسلام کې ګټه وي اسلام کوي بیا که پښتو کې وي پښتو ته منډه کوي. قاري صاحب باید د قرآن او د حدیث نه یوه خبره د خېټې نه دی کړې دا تاسو یې چې کوئ هغه څه قرآن هلته شته حدیث شته کوم سوال دې پوهوي چې جواب یې ګیر کړي. اوس دې وایي چې زه علم نه لرم بیا یې چې د ګېډې نه کوي دا ګېډې نه تا ته څه معلومات دي دا ماته وایه چې ته عالم نه یې ته معلومات لرې ته دې نه څنګه خبرې چې دا د ګېډې دغه دا به اوس ما ته وایي زه به ریسرچ وکړم. ته ریسرچ کوې ته عالم نه یې ویلې یوټیوب خار سړی استعمالوای شي ګوګل د نن سبا فضل وکړي دا څه شی ده. ګوره منتظر جان غوږ آیا امام علي رضی الله عنه نه مدد غوښتل په اسلام کې سته؟
شابوس لکه سیم د مهدي علیه السلام مدد درته راورسېدل دغسې زر دې غږ راوکړه ښه اوس خو هغه نشته دی غوږ څه عمر نه عمر نشته مدد یا له رسول الله نه مدد نست عمر نشته له رسول الله سې نسته نو بیا عمر څوک د رسول الله ته قضیې درته وښیم چې بس دلته بیا به ته ومانې راوښیې راوښیې زه ګوره ایاک نعبد و ایاک نستعین د دې آیات ترجمه وکړه چی ولا کوم آیات وایه ایاک نعبد و ایاک نستعین دې زه چی کې ترجمه درته وکړم پکې شی وکړه غریز مونږ د چای ګان لګړه خلک ویډیو غونې کوي بیا په تیشي کې درکې ترجمه وکړه بیرته په عربي کې وایي درته پارسی کې تا وکم کرا بوی عربی کې که پښتو کې په هر ژبه چې کې یې وکړه په هر ژبه په بنګالي کې وکړه نه توخه هغه ناز ده کنه توخه اردو ناز ده اردو کې به تا وکم اردو کې وکړه زه اردو کې وکړه زه د نالوړ علم دالته مو ته غر لیکي چې تنه کوشه ما تخته منو دا خو نه کی تخته دی علي رضی الله عنه زه خالیم نه یم کنه ته ظالم ایاک نعبد و ایاک نستعین دا خو دی عالم کار نه د دغه ترجمه وکړه خو ته تا وکه مو خناز د ته تا وکه اچھا ګوره خدای بیا مې ومنه نو کنه نو بیا سید امام علي رضی الله عنه په شان کې ګوره الله وای ایاک نعبد ای رب خاص د تا عبادت کو و ایاک نستعین او ای رب خاص لتا نه مدد غواړو خاص لتا نه مدد لبل چا نه مدد نه غواړو لبل چا نه مدد غوښتل دا شرک د دی الله بنده و دې ځان خبر کړه سبا که امام علي رضی الله عنه په ورځ قیامت درته ویل چې د دې ولې دی الله صفت دی ماته ولې را کړی ته به څه جواب ورته وایي ته به ولې ورته ته که امام علي درته وویل چې ولې دی ماته دی الله صفت را کړی ده ولې دی له ما نه خدای جوړ کړی و ته به څه جواب ورکوې امام علي رضی الله عنه ته تکبیر الله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا کله کله ما ته وایي قرآن ته راسوي قرآن کې وړکي آیات کې سې راسمه د صحابه و باندې بې اعتراضونه زده وي په صحابه و بې نیوکې زده وي په صحابه و پسې به بد و رد وایي بیا دا بریتون هم درته راجګوم داسې وګوره دا بریتون هم بیا درته راجګوم مه کوئ داسې ملایان له مناظرې نه دي تاسې وتښتي دا هر ملا له مناظرې نه تښتېدلی ده بیا رنګ هم دې ما رابد کړی حیا هم نه لرئ یو ملا دې وتښتېدل بل ملا دې وتښتېدل بل ملا دې وتښتېدل اخر دلته راسې ما ته څه وایي ما ته وایي ته وتښتېدلې چې بیا یې زه تیښته ورته ښکاره کړم چې دا د تیښته دا د خدای فضل چې دا د مو ملګرو ته د الله اجر ورکړي چې د هر ځای ویډیو کوي زه دا اسکرین ریکارډ مې په ټول عمر یا ولاکه کړی وي نه ولاکه وکړم خو دا د خدای غټ فضل و احسان ده فرید جانه مننه دې زړه سره بارک الله فیک الله دې سرلوړی کړه لیکن که دا ملګري دې ما نه وای موږ به څه کول د خدای فضل ده چې دا هر ځای د دقت ځای ویډیو یې ثبت کړی د اسکرین ریکارډ یې کړی ده اوس یې منې همدغه کس ته وایم چې اوس یې منې چې د تا ابو عماد وتښتېدل که یې اوس هم نه مني خدای قسم سړی حیران ورته پاتې شي سوشل میډیا باندې یا ملحدین یا شیعه یو سوال کې گیر کې نه د مو هیله بل نه وي د مو هیله دا وي یو عالم ځان سره ونیسو یو هغه نه پوښتنه وکړو یو یې راولو په هغه باندې سوال حاصل کړو که دا شیعهګان په خپلې نظریې باندې لږه نظرسني وکړي چې د عالمان راونیسي ته راشه یا شیعتوب اسلام کې ثابت کا یا د مو ولې ګمراه کړي یو اوس امي سړی راشي هغه سره سوال نه وي نو هغه خود پاتې راځي دوی خپل علماو څه ورته وایي قري صاحب خبرې دوی ته څه وایي دوی ته یې زیره دا د مو دیخنه دي او د دوی خبرو ته ما کې نو په دې دپاره دوی معلومات ونه کړي نور قري صاحب قسم په خدای چې تو نه دغو خلکو کوم علم حاصل که یو کوم معلومات حاصل که یو کومه پوهه حاصل کړه کشمکش کې د چوري دي دا خلک دا کلیم الله جان او فرید سی مننه بارک الله فیکم الله مو اخلاص قبول که رښتونی صداقت مو الله جل وعلا نصیب کړل ټولو اوس دلته مسأله ده نه ده
ګوري د دوی د عامو خلقو ته وایي چې تاسې لږ سترګې رونی کړي داسې په پټو سترګو په چا پسې مه ځئ د الله قرآن پسې لاړ سئ په محمد رسول الله پسې لاړ سئ په حقیقي معنا په اهل بیتو پسې لاړ سئ په خدای قسم که موږ درته ضرورت لرو چې تاسې سنیان سئ په خدای قسم که درته وایو چې سنیان سئ لیکن قرآن ومنه د الله پیغمبر ومنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل بیت په حقیقي معنا باندې ومنه دا څومره سوالونه اعتراضونه د لاور جان د زړه سره چې دوی کوي دا یوازې د صحابه په توهین کې او دا خبره زه یو عجیب ځای درته ښکاره کومه نو ولو که تاسو خو دا لایف خوندور کوئ نه ښه دا یوازې مو دا فرید او دا بعضې مخلص ملګري مو پرې ایښي دي